بسم الله الرحمن الرحیم. انس رضی اللہ عنہ فرمائی چې نبی علیہ السلام اقام على صفیة بنت حیی بطریق خیبر 3 ایام حتى اعرس بها من دخل بها وكانت في من ضرب عليها الحجاب ودا په هغو کې ضرب عليها الحجاب چې حجاب په لازم کړی شوی یعنی وینځنه وه آزاده یې کړه. بیا دغې نه بعد محبوب ورسره نکاح کړی او مخکې راله چې وکانه عتقها صداقها د هغې ازادول د هغې مهرونه فی من ضرب علیها الحجاب یعنی وینځنه وه. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر بن ابي كثير قال اخبرني حميد انه سمع انس رضي الله تعالى عنه يقول اقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينه ثلاثه ليال يبنى عليه بصفيه فدعوت المسلمين الى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها الا ان امر بلالا بالانطاع فبسطت فالقى عليها التمر والاقط والسمن فقال المسلمون احدى امهات المؤمنين مسلمانان اول احدى امهات المؤمنین هل هي احدى امهات المؤمنین سوال نه استفهام ده آیا دا یو د امهات المؤمنین نه ده کنا مغزاړ حالت باندې ده او ما ملکت یمینه نو فقالو د خپلو کې ویل وګورئ ان حجبها که محبوب دا په حجاب کې کړله نو فهي احدى امهات المؤمنین او که په حجاب کې نه کړه فهي مما ملکت یمینه نو فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب وبه قال وطأ له معنى أصلح لها ما تحتها للركوب ومد الحجاب. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصري خيبر فرمى انسان بجراب فيه شحم فنزلت لاخذه فالتفت اذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت. وبه قال حدثني عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن اكل الثوم وعن لحوم الحمر الاهليه. نهى عن اكل الثوم هو عن نافع وحده ولحوم الحمر الاهليه عن سالم. وبه قال حدثني يحيى بن قزعه قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الإنسية. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. وبه قال شراغ النهى عن أكل سوم أجمع العلماء على إباحة أكله. د دې خوراک جایز دی مشکل پکې نشته دی علماء په اباحت باندې قول کې البته لكن يكره لمن اراد حضور جماعة او جمعنا وكان صلى الله عليه وسلم يترك الثوم دائما هغه به همیشه نه خوړل لانه يتوقع مجيء الملائکه كل ساعتنا. دا نهى عن متعة النساء چراغ مولوی صاحبانو متعه چاته ویل کیږي هو النکاح الذي بلفظ التمتع الى وقت معين. دا هغه نکاح ته ویل کیږي چې کومه نکاح خلق خپلو کې سره وتړي نر او ښځه د تمتع په لفظ باندې تر یو معین وقت پورې لکه مثلا کان یقول لامرأة اتمتع بکی مد بکذا من المال زه به د تا نه ګټه اخلم دومره موده په دومره مال نو چې دا دومره موده دوی چې دی په خپلو کې سره ټاکلي وي او دا موده ختمه شو نو په ختمېدو سره خپله دا خبره د منځه ځي دې ته وخت دې ته متعه ویلی کیږي. نو دین نبی علیہ السلام منع کړی و وجه دا و چې په دې نکاح کې مولوي صاحبانو غرض بل شی نه وي دلته صرف مجرد تمتع غرض وي دون التوالد وغیره من اغراض النکاح او بل وکانه جائزا فی اول الاسلام لمن اضطر الیه کاکل المیته او بیا حرام شو په ورځ د خیبر باندې ورخص فيه عام الفتح او عام حجة الوداع او دغې نه بعد بیا حرام کړی شو الی یوم القیامه تر ورځ د قیامت پورې بیا حرام شوی ده او دا غي چې دا بیا دوباره نه ده جایزه حلاله شوی. وبه قال حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انها النبي صلى الله عليه وسلم او د دې د حرمت د پاره مولوی صاحبانو دلایل شته دی احناف علما او اهل سنت د غي د پاره وی یو د ادله د حرمت د متعینه الله تعالی فرمای والذین هم لفروجهم حافظون
الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم سوره معارج ده. نو متعن نه ده داخله فی واحد منهما، نه پچا کې فی ما ملکت ایمانهم کې او نه په ازواجو کې داخله ده. دارنګ بل ذکر رب کریم فرمای وان خفتم الله تقسطوا فی الیتامى فواحد او ما ملکت ایمانکم سوره نساء کې راځي. نو دا په یو کې هم نه ده. همدارنګ چې ده اشیاګان چې دي نو دغې په نسبت باندې چې دی دا جایز ده او دی ورته روا وایي. ان تر دې چې کتابونو کې لا دام لیکلي د دې یو ملا دی من تمتع مرة نو کان درجته کدرجة الحسین ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن ومن تمتع 3 مرات نو کان درجته كدرجة علي ومن تمتع 4 مرات فدرجته كدرجتي. منهاج الصادقین د دوی یو کتاب دی دغه په حواله باندې دا پکې ده د لیکلي دي. همدارنګه ابو عبد الله ما من رجل تمتع ثم اغتسل د دوی بل یو کتاب دغه کې لیکلي دي چې الا خلق الله له من كل قطره وای چا چې متع وکړل او به غسل وکاو دغه غسل نه چې هر قطره د اوبو تویږي و دغه نه خدای تعالی اویا ملک پیدا کوي استغفرون له الی یوم القیامه. دا سي د ځان نه دروغ روایت په کې را جوړ کړی دي ګان. وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الحمر الاهليه. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في الخيل. وبه قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن الشيباني قال سمعت ابن ابي اوفر ورخص في الخيل. نو د اس خبره مو مخکې کړې و چې د اس تغوخي خوراک څنګه دی. فذهب جماعت الى اباحته او د امام صاحب نه قول د کراهت را نقلو خو بیرته مویلو چې قول نه رجوع کړی دا. قال سمعت ابن ابي اوفى رضي الله تعالى عنهما اصابتنا مجاعه يوم خيبر ومن تولګ را ورسېدله په ورځ د خیبر فإن القدور لا تهدي قال وبعضها نضجت فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم منادي ابو طلحه رضي الله عنه مخکې تیرو لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا وأهريقها. قال ابن ابي اوفى فتحدثنا انه انما نهى عنها لانها لم تخمس وقال بعضهم نهى عنها. چا ویلی دا د دې وجه نه محبوب منو فرمایله چې دا د غنیمت مالو لا تقسیم شوی نه و، پنځه سي نه وکړای شوی. وقال بعضهم نهى عنها البتة لانها كانت تاكل العذرا ځکه دا جلاله و بګندګانې خوړلې. وبه قال حدثنا حجاج بن منحال قال حدثنا شعبة قال اخبرني عدي بن ثابت عن البراء وعبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنهم انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاصابوا حمرا فطبخوها فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم اكفئ القدور. وبه قال حدثني اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن قال حدثنا عدي بن ثابت سمعت البراء وابن ابي اوفى رضي الله عنهم يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يوم خيبر وقد نصبوا القدور اكفئ القدور. وبه قال حدثنا وقد نصبوا القدور او دا کټوي چې دی ودرولې وي يطبخون لهم حمر الاهليه وی ویل چې اكفئ القدور. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا ابن ابي زائدة قال اخبرنا عاصم عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر ان نلقي لحوم الحمر الاهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا باكله بعد. وبه قال حدثني محمد بن ابي الحسين قال حدثنا عمر ان نلقي د القانه د چې وغورځو لحوم د حمرو اهلیه او نیئه خامه و نتیجه پخه که پخه ده او که خامه ده چې در سره ده نو وی غورځوئ. ثم لم يأمرنا باكله بعدو د دې نه وروستو چې دی موږ ته بیا په خوراک امر نه دی کړی نو چې نه دی کړی نو فاستمر تحریمه تحریم هم داسې څه شي مستمر شي. وبه قال حدثني محمد بن ابي الحسين قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا ادري انهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل انه كان حمولة الناس فكره ان تذهب حمولتهم او حرمه في. و په دې نه پوهېږم چې محبوب منع وکړه نو د دې وجې نه چې انه كان حمولة الناس دا د خلکو حمولې وي
سورلۍ پې کولې فکر ان تذهب دی بد وګڼله چې د دوی سورلۍ به لاړ شي او حرمه في يوم خیبر لحم الحمر الاهلیه. وبه قال حدثنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما قال فسره نافع فقال چا چې اصل رودنه غلره دوه حصې ټاکلې وي او راجل لره یو سهم. قال فسره نافع فقال اذا كان مع الرجل فرس فله 3 اسهم وغه د پاره درې وي فإن لم يكن له فرس فله سهم. اصل کې مولوی صاحبانو دي چې مسله دا ده یو سړی د اس والا دی او بل سړی اس نه لري پیاده دی نو غنیمت به سره کم تقسیم شي نو که فرس ته سهمین شي نو فارس ته 3 سهم دي او بیا نو مولوی صاحبانو څوک چې پیاده وي هغه ته یو سهم دی عند الجمهور. 2 سهمونه د چا دي د اس او یو د سړي نو څو شو 3 او چې څوک پیاده وي نو هغه سره خو اس نشته دی نو همغه یو سهم دی جمهور علما وایي. امام سے مبارک وی للفارس سهمین سهم له و سهم لفرسه. فارس لره 2 سهم دي 3 نه دي یو د او یو د اس دی یو د سهم دی یو د اس دی. دلته حدیث کې تعویل دی له حدیث ابن عمر چال ترازی چې هغه څه شه د پسونن کې للفارس سهمین ويدل على هذا السياق. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال او دا خبره چا کړي مولوی صاحبانو قال فسره نافع فقال اذا كان مع الرجل فرس فلو. دا خبره د نافع ده او نافع خو څه دی تابعی دی نو د امام صاحب قول دا دی چې ګوره فارس لره بس شي وي 2 او نافع تفسیر دسې کړی وی دلته دا سهمین چې راغلی نو دا غیر د سهم نه یعنی تنها د فرس د پاره سهمین دي او یو دغه نو مجموعه 3 شول. نو دلته د قول حجت په خلاف د امام سے مبارک باندې ځکه نشي جوړېدلی. موږ تاسو ویلي امام سے مبارک وایي چې دا جاء عن التابعي وزاحمناه د تابعي قول د بل تابعي په خلاف باندې حجت نه جوړېږي که نه هم تابعي دی هم تابعي دی امام صاحب هم تابعي دی. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان جبير بن مطعم اخبره قال مشيت انا وعثمان بن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا اعطيت بني مطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزله واحده منك فقال انما بنو دی ویزا او عثمان بن عفان رضی الله عنه نبی علیہ السلام تلاړو ورته مو ویل چې بنو مطلب ته دی ورکا خمس د خیبر او موږ د پرې خودلو او من چې دی بمنزلة واحدة منك من خو یو شان یو تا تا. فقال انما هو بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير ولم يقص النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد الشمس وبني نوفل شيئا. انا وبه قال حدثني محمد بن علاء قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرج المهاجرين اليه انا واخوان لي وانا ابو موسى رضی الله تعالی عنہ وی بلغنا من تراور رسیدل هغه زمانہ د خروج د نبی علیہ السلام او موږ په یمن کې نو موږ راوتلو هجرت کوونکي دته زه او دورونه ما لره وزې کشرو ما یو د هغوی نه ابو برده و عامر ابن قیس او بل چې د ابو رحم ابن قیس و. اما قال بدع و اما قال في 53 او 52 رجلا من قومي. یا خو دا ویلو چې صد پاسه بدا صد پاسه او یې دا ویلو چې 53 یا 52 کسانو د قوم زمنګ نه چا شاریانو نو من کې د پکشتي کې ناستلو نورا او غرزولو فالقتنا سفينتنا نورا او غرزولو کشتي زمونږ نه جاشي تبل حبشه په حبشه کې سمانا یعنی پکشتي کې ناستو یو طوفاني باد راغی نو کشتي تلایو خو په مخ کړل په بل قانون جاشي تیرا او غرزولو. فوافقنا نو منګه چې د موافق شلو په د حبشه کې جعفر ابن ابي طالب نه ال جعفر سے پچا کې په حبشه کې و نو هغه سره مخ شو. فعقبنا معه نو دغه مبارک سره منګه دی رسول حتا قدمنا جميعا تر دې چې یو ځای راغلو محبوب ته. فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. هغه وخت محبوب سره مخ شو چې کله موقع چاوه د فتح د خیبر و. وكان اناس من الناس خلق داغوين يقولون لنا يعني لاهل السفينه سبقناكم بالهجره من اهل السفينه ته ویل چې موږ د تاسو نه وړاندې په هجرت کې.
ودخلت اسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة. او موږ سره اسماء رضی الله عنها وا دا چې د موږ سره راغلی و یعنې د زموږ د ملګرو نه وه. حفصی رضی الله عنها ته ورغلله زائرة زیارت کوونکې او د هغې لیدونکې. وقد كانت هاجرت او دې هجرت کړی د خپل خاوند جعفر سره الى النجاشي في من هاجر. نو عمر رضی الله عنه حفصی رضی الله عنها ته ورغی، اسماء رضی الله عنها ورسره وه. عمر رضی الله عنه ورته وویل چې کله اسماء رضی الله عنها ولیده وایي دا څوک ده؟ وایي دا خو اسماء بنت عمیس ده. عمر رضی الله عنه ویلې الحبشیة هذه الحبشیة هذه حبشیه ده دغه، یعنی هغه حبشیه اسماء ده. معنی دا و چې حبشو ته هجرت کړی نو همغه ده. البحریة هذه هغه بحریه ده. بحریه ورته په دې معنا باندې ویل چې دوی چې دی په چا کې په بحر کې هجرت کړی حبشو ته. ویل البحر بملابسة رکوبها السفینه. نو قالت اسماء ورته ویل نعم او امقه یما حبشیه یما او بحریه یما. قال سبقناکم بالهجره من د تاسو نه په هجرت کې وړاندېوالی کړی دی. نو فنحن احق برسول الله منکما من حقدار یو په نبی علیہ السلام باندې منکم د تاسو نه من حقدار یو. نو چې کله دا خبره واورېدله فغضبت وقالت غصه شوه ویې ویلې کلا هرګز داسې نه ده والله کنتم مع رسول الله صلی الله علیه وسلم. معنا د دې ده وایي دا جزي کلا معنا یعنې خبره خو د کلي فضیلت نه وه، کلي فضیلت خو هغوی ته و، خو خبره د جزي فضیلت و د سبقت د چا د هجرت. نو مبارک ورته وایي کلا نه ده داسې. څه معنی؟ یعنی دا جزي فضیلت مو نه منم. وجه دا ده کنتم مع رسول الله د محبوب سره وایي طعام ورکو ستاسو وږي ته او وعظ کو ستاسو جاهل ته. وکنا موږ فی دارن یا فی ارض البعداء لرې ځمکه کې و البغداء بعدا وه معنا چې دی لرې وه. بعدا او بغدا او بغدا و جمع د چا د بغید او بعیده وه. بعدا یا بغدا لرې ځمکه وه جمع بینهما فلعله فسر الاولى بالثانیه بالحبشه وذلك في الله ورس في رسوله. نو هلته چې موږ تللي په بل غرض خو نه و تللي، د الله تعالی او دغه د پیغمبر د رضا دپاره تللي وو. لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا خوراک نه و څښاک نه و حتی اذکر ما قلت لرسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې چې دی وایي زه به یاده کړم هغه چې تا ما ته وویله محبوب ته به یاده کړم. ونحن ومونږه کنا نؤذا مونږ ته به تکلیف راکولی کېده په حبشو کې ونخاف ویرولی به شو. وساذکر ذلک للنبي صلی الله علیه وسلم واسأله ووالله لا اکذب ولا ازیغ ولا ازید علیه. په الله قسم دروغ به مو نه وایم، حق نه به مایل هم نشم او په دې به زیادت ته مو نه کم چې محبوب راته څه شی وویلې. فلما جا کله چې محبوب راغی ویل یا نبی الله عمر رضی الله عنه داسې داسې خبره کوي چې مونږ غوره یو. قال فما قلت له نو اسما تا ورته څه وویل؟ قالت مبارکه فرمای ما ورته داسې داسې خبره وکړله. قال محبوب ورته وفرمیل لیس باحق به منکما نه دی هغه ډیر حقدار په دغه فضیلت باندې په ما د تاسو نه، یعنی د تاسو نه هغه په دې فضیلت په ما ډیر حقداره سره د دې چې د احقتوب دعوه خو هغه کوله. وله ولاصحابه هجرة واحده وایي ته وګوره د هغه او د هغه د ملګرو خو یو هجرت دی. ولکم انتم اهل السفینة هجرتان ای د سفینې خلکو تاسو لره دوه هجرت دي. تاسو څه شی کړي دي؟ دوه هجرتونه کړي دي. قالت فلقد رأيت ابا موسی واصحاب السفینة یاتونی وایي ابو موسی او د کشتۍ ملګري هغې به ما ته راتلل یاتونی ارسالا راتلل به ما ته ارسالا ډلې ډلې یسألوني عن هذا الحدیث د دغه حدیث په باره کې به زما نه پوښتنه کوله. دا تاسو رښتیا محبوب نه اورېدلی چې تاسو دوه هجرته کړي دي او تاسو لره څه شی دي دوه فضیلته دي دا مو اورېدلي دي دا دې اورېدلی عن هذا الحدیث. ما من الدنیا شیء وایي نشته دی د دنیا نه یو څیز هم به افرح هم ضمیر اهل سفینه ته راجع کوي د دنیا نه یو شی نه و داسې چې اهل سفینه په هغې باندې راضي و ولا اعظم و نه ډېر لوی د هغې په نفسونو کې مما قال لهم النبي صلی الله علیه وسلم. کومه خبره چې محبوب دوی ته کړې وه دا چې دوی لره دوه هجرت لري او تاسو حق په دې ډېر به انتها راضي وه خوشحاله. وقال ابو برده قالت اسماء فلقد رأيت ابا موسى وانه ليستعيد هذا الحديث مني. طلب دعوت د دغه حدیث به کوو زما نه چې دا ته بیا ووایه په داسې طریقه باندې.
وقال أبو بردة عن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم ومن أصواتهم بالقرآن. ابو موسی رضی اللہ عنہ فرمائی وما نبی علیہ السلام فرمایلی دی یقینا ز پیژنما آوازونه رفقة الاشعریین دا رفقه چې د مولوی صاحبانو جماعت ترافقک فی سفرک او اشعر خو قبیله وه یعنی زه د هغه ملګرو د اشعریینو زما د سفر د ملګرو اوازونه پیژنم بالقرآن کله چې دوی داخل شي حین یدخلون باللیل منازلهم و اعرف پیژنم د اصواتو د دوی نه بالقرآن باللیل او بل محبوب فرمای وان كنت لم ارى منازلهم حين نزلوا بالنهار ومنهم حكيمنا اذا لقي الخيل وقال العدو قال لهم ان اصحابي يأمرونكم ان تنظروهما انا وبه قال حدثني اسحاق بن ابراهيم ان تنظروهم دام راغله ان تنتظروهم د انتظار نم ده انه لفرط شجاعتهم يعني كان لا يفر من العدو بل يواجههما ويقول لهم اذا ارادوا الانصراف انتظروا الفرسان حتى ياتوكم ليبعثهم على القتال. وبه قال حدثني اسحاق بن ابراهيم سمع حفص بن غياث قال حدثنا بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان افتتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لاحد ولم يشهد الفتح غيرنا. نو دوی ته چې د ګوره پچا کې په دې دغه کې حصہ ورکړل په غنایمو کې الله نور څوک چې په دې فتح د خیبر کې حاضر نه وغي ته حصہ پکې مقرر نکړه او تاسو ته ابل ورځ خبره تیر شول چې کله دوی را واپس شول صحابه کرام دا دغه نه د حدیبیه نه نو نبی علیہ السلام هم دوی ته ویل چې زو په چالوري دا دغه نه د خندق نه نو دوی لا ترغه وخت پورې دغه نه ویخي جبرئیل السلام ورته راغی چې مونږ خلا وسلې خپل نه دي کې او تاسو کې خودل نو بس راغل خیبر ته نو دوی چې په خیبر کې حاضری وکړه نو غنایمو کې سمغه خلکو ته ورکړه چې څوک په خیبر کې حاضر ورته او وروستو بیا مولوي صاحبانو دغه نه علاوه بل چاته نه ده ورکړې ما سوا د چا نه دغه خلکو نه چې څوک د حبشونه راغلي دوی ته یې ورکړلې بیا. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن مالك بن أنس قال حدثني ثور قال حدثني سالم مولى ابن مطيع أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول افتتحنا خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إنما غنمنا البقر والإبل والمطاع والحوائط ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى. أبو هريرة رضي الله عنه افتتحنا خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة التسرس بنو غنیمت کې مواخستل البقره والابل والمتاع والحوائط حوائط باغونه بیا راوګرځېدلو موږ د نبی علیہ السلام سره وادي القرى تموزع بقرب المدینه او د سره عبد الله عبد یو غلام یقال له مدعم تکتور غلام اهداه له احد بني الضباب یو د بني ضباب نه د پاره چې د څه شي کړو هي بکړو فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وده چې کوزوي هغه رحل د نبی علیہ السلام جاءهم چراغ ورته سهم غشه عائر بیگانه حتی صاب ذلك العبد تر دې چې دا غشه د غلام تور ورسید فقال الناس خلق ویل هنيئا له شهادت ورته مبارک وي محبوب فرمایل فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم بلا والذي نفسي بيده ان شمله التي هغه شمله هغه صادر اصابه چې د ترسیدل یوم خیبر من المغانم لم تصبها المقاسم چې هغه تقسیم کلا یعنی په تقسیم کې ورته نو رسیدلی بغیر د تقسیم یې اخیستی وه لتشتعل علیه نارا نو په د باندې بلی اور لره یعنی د قسمت نه وړاندې اخیستی و تقسیم نه نو محبوب ویل چې دا ور باندې اور بلی اله ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامه ده کنه اله فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم شراك او بشراكين فقال هذا شيء كنت اصبته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك او شراكين من نار. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا زيد عن ابيه انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول اما والذي نفسي بيده لولا ان اترك اخر الناس ببانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قريه. عمر رضي الله عنه فرمي اما والذي نفسي بيده لولا ان اترك اخر الناس ببان منا مستوي في الفقر ليس لهم شيء ما فتحت علي قريه الا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ولكني اتركها خزانه لهم يقتسمونها دا د دوی د پاره خزانه پریدم چې دوی تقسیم کی.
وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن مهدي عن مالك بن انس بن اسلم عن ابيه عن عمر رضي الله عنه قال لولا اخر المسلمين ما فتحت عليهم قريه الا قسم. يعني مقصد د مبارک دا دی وی لولا اترك بعدنا فقراء مستوین في الفقر نو ما به تقسیم کړي وي ارادو القرى المفتوحه بين الغانمين دا به مې د دوی په منځ کې تقسیم کړي وي فاتركها وقفا مؤبدا باسترضائهم كالخزانه يقتسمونها كل وقت الى يوم القيامه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري وسأله إسماعيل بن أمية قال أخبرني عن بكر بن سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال له بعض بني سعد بن العاص لا تعطيه فقال أبو هريرة هذا قاتل ابن خوقل فقال وعجبه لوبر تدلى من قدوم راكو شوي من قدوم دعاء. ويذكر عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني عن بسط بن سعيد أنه سمع أبا هريرة يخبر سعيد بن العاص قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان على سرية من المدينة قبل نجد قال أبو هريرة فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتح وإن حزم خيلهم واجدا سند دوي لليفون غفوغو. قال أبو هريرة قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقسم لهم ديت تقسم مكة وأبان ومن معه فقال أبان وأنت بهذا أنت تقول هذا تدا خبرك يا وبر يعني أنت تقول هذا وأنت بهذه المنزلة منه تحدر راكو شوي من رأس دواننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبان اجلس فلم يقسم لهم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال اخبرني جدي ان ابان بن سعيد اقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال ابو هريره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قاتل ابن قوقل. فقال ابان لابي هريره وعجبا لك وبر تدأدأ من قدوم ضأن ينعى علي امرأ اكرمه الله بيدي ومنعه ان يهينني بيده. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. ده حديث مبارك مخكتيره. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر فلما توفيت نو کته وای چې دا خو الکه تر مرګ ور سره خبرې ونه کړلې نو دا خو هغه محرم هجران دی او دینه خو شریعت منع کړی د 3 ورځې د زیاتونه خبر نه کولو. نو دا محشش تاسو ویلی دي و اما هجرانها فمعناها انقباضها عن لقائه وعدم الانبساط. دا معنا نه چې بخي سره خبرې نه کولې بس کله څوک چا سره ملاويږي خو هغه بسط نه وي. لل هجران المحرم من ترک السلام ونحوه هغه شی نه چې سلام پرې خودل وغیرہ نه هغه زور حالت نو اله. فلما توفيت فنهى زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة. ديتا تقوري فلما توفيت دفنها زوجها خاوند چې دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها. ابو بکر رضی الله عنه په خبرم نکو مند جنازه ور باندې وکي علی وعند ابن سعد ان العباس صلى عليها الترازی چې عباس رضی الله عنه ور باندې مند جنازه وک نو چې کله مبارک دا وفات شو وکانه لعلی من الناس وجه حیات فاطمه د علی رضی الله تعالی عنہ د پار وجاهت و عزت و پژوند د فاطمه رضی الله تعالی عنها کې فلما توفیت چې هغه کله مبارک وفات شو استنکر علی وجوه الناس ناشنا وګڼل علی رضی الله عنه مخونه د خلکو
خلکو سره یعنی کم تعلق او رول چې ورسره د فاطمې رضی الله عنها په حیات و نو د هغه نه بعد هغه شی پاتې نه شو د محبوب لور و نو د هغې د خاطره خلکو ډېر اکرام کو نو چې دا ناشنا شو نو فلتمس مصالحة ابي بکر و مبایعته ویل چې ورسره صلح کوم او بیعت ورسره کوم ولم یکن یبایع تلک الاشهر او په دغه ورځو کې چې دی ورسره بیعت ونه کولې لاندې ناکد درته ویل اشتغاله بفاطمه فارسل الى ابي بکر ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته څوک ولېږل چې تراشخ ولا یاتنا احد معک بل څوک دې در سره نه وي تنها به راځې کراهیتا لیحضر عمر د وجې د کراهیت د دې نه چې عمر رضی الله عنه ورسره رانشي کله چې پیغام راغی فقال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحدك په الله قسم یوازې دې نه پرېږدم یوازې به نه ورځئ ابو بکر رضی الله عنه ویلې وما عصیتهم ان يفعلوا بي نه دا قریبه چې دوی په ما باندې څه کار د حسد وکړي والله لا اتینهم په الله قسم خامخا ورځم فدخل عليهم ابو بکر رضی الله عنه ورته ورغی فتشهد علي هغه مبارک خطبه ویله فقال ویلې انا قد عرفنا فضلك ورته ویل یقینا ستا فضیلت موږ پیژنو وما اعطاك الله هغه منزلت چې رب العالمین تا ته درکړی هغه هم پیژنو ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله عليك او مونږ چې دی پتا باندې بخل نه کوو حسد نه کوو په خلافت باندې ساقه الله علیک چې کوم درکړی رب العالمین تا ته دام در په دې در نه خفه نه یو خو لیکن د خفګان ټکی مدا دی ولکنک استبددت علینا لیکن تا استبداد او ځان ته والی کړی دی په مونږ باندې په خلافت خفه نه یو خفه په دې چې تا څه شی کړی دی استبددت علینا ځان ته والی دی کړی دی علینا په مونږ باندې بالامر بامر الخلافه کم از کم چې تعین کېده نو ما ته خو به مو ویلي وای مشوره کې خو به وایې ناست وای در سره دا کم منزلت چې خدای تعالی در کړی نو په دې خو زه خفه نه یم مشوره مو را سره په امر د خلافت کې نه ده کړې ته وګوره وکنا نرا لقرابتنا من رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیبنا او موږ د خپل ځان د پاره دا چې د محبوب قرابت او رشتہ داران یو د خپل ځان د پاره په دې مشوره کې حق ګڼو چې په کار دا ده چې موږ ته د دې مشورې حق راکړی شوی وای کله چې دا خبرې د مبارک ورته وکړې حتی فادت عینا ابي بکرنا دغه مبارک د سترګو نه اوښکې روانې وې کله چې ابو بکر رضی الله عنه خبرې وکړې ویل ورته په هغې ذات مې د قسم نفسي بیده چې خامخا قرابت او رشته د نبی علیه السلام ماته ډیره خوښه ده د دې نه چې زه خپله رشته وپالم واما الذي شجر بیني وبینکم من هذه الاموال او هغه چې زمونږ او ستاسو په درمیان کې دا کم اختلاف او تنازع د دې اموالو راغلی فإني لم آل فيها عن الخير ما په دې کې تقصیر د خیر نه دی کړی ولم اترک امرا او یو څه مې نه دي پرېښي رایت رسول الله صلی الله علیه وسلم یصنع فيها الا صنعته چې ما نبی علیه السلام لیدلی چې په دې کې څه کول نو هغه پکې مام کړي یعنی دغه مخالفت مې نه دی کړی هغه به د کال خرچه تې بېلوله مام امقه کار پکې کړی فقال علي رضی الله عنه ابو بکر رضی الله عنه ته ویلې موعدک العشیه بعد زوال بز ما استا سره وعده د بیعت دپاره کله چې ابو بکر رضی الله عنه مونځ د ماسپښین که منبر ته وخته خطبه ویله ذکر یې که شان د علي رضی الله تعالی عنه وتخلف عن البیعت او تخلف د بیعت نه عذر د هغې ذکر که بالذي اعتذر الیه هغه چې د ته کوم عذر کړی وه ثم استغفر بیا بخنه وغوښتله وتشهد علي هغه مبارک خطبه ویله فعظم حق ابي بکر د هغه حق د هغه لوی وګڼه وحدث انه لم يحمله على الذي صنع نفاسا او دی ویلي چې ګوره زه چې وروستو پاتې ومه په ما باندې باعث نفاست او دغه رنګ حسد نه و على ابي بکر ولا انکار للذي فضله الله به او انکار هم دغه څه نه چې رب العالمین دته په هغې فضیلت ورکړی ولکنا نرى لنا في هذا الامر نصیبا لیکن مونږه لیده د خپل ځان دپاره په دې امر د خلافت کې نصیب د مشاورت واستبد علینا او دوی تفرد که په هغې باندې یعنې زمونږ پکې حق د چاو د مشورې وو او د هغې دپاره لامل ده چې کله دوی راغونډ شول مولوي صاحبانو د ابتدا کې قصه دا جلتي وشو د جلتي وجه هم دا دلته د محبوب د وفات نه بعد قصې سره مختلفې شولې د انصارو دغه رنګې چې دی د مهاجرو په منځ کې قصې راللې خبره شروع شوه په دې باندې چې دوی ویلې منا امیر ومنکم امیر یو امیر دی تاسو نه یو بل امیر دی زموږ نه بس په دې کې لانجه شروع وه
د پاره د دفع دغه نزاع عمر رضی الله تعالی عنه لاسونه اوږده کړل او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره یې څه شی وکړه بیعت وکړه. دا د تلوار وجه همدغه چې هلته دا مشکل روان و. نو چې کله واستبد علینا نو فوجدنا فی انفسنا نو موږ زړونو کې خفه وو چې کم از کم حق د مشورې خو مو چې موږ سره مشوره کړې وای. نو فسر بذلک المسلمون مسلمانان په دې باندې خوشحاله شوله. وقالو ویل ورته صبت حق د ورسېدلې. وکان المسلمون الى علي قریبا حين راجع الامر بالمعروف او مسلمانان علي رضی الله عنه ته قریب حين راجع الامر بالمعروف وهو الدخول فيما دخل الناس من المبايعه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمارة عن إكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ولما فتحت خيبر قلنا الآن نشبه من التمر. وبه قال حدثنا الحسن قال حدثنا قرة لكثرة ما فيها من النخل التكجور ډېرې نو موږ ویل چې اوس په موږ د کجورو نه ماړه شو. قال حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم. د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.